نظام الدین قیصري د طالبانو په بلنه کابل ته ستون شو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. نظام الدین قیصري د طالبانو په بلنه کابل ته ستون شو. د مارشال عبدالرشید دوستم په لیکو کې د یو لوړپوړي قماندان نن یکشنبه د چنګاښ په 5مه نیټه د طالبانو د سرپرست حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه کابل ته ستون شوی دی. نظام الدین قیصري په تیر حکومت کې د ولسي پاڅونوال له مهمو قماندانانو څخه و چې اوس د طالبانو په بلنه بیرته افغانستان ته ګرځېدلی دی. قیصري د مارشال عبدالرشید دوستم په لیکو کې د یو لوړپوړي قماندان دی او په وروستیو کلونو کې د زندان له تجربې څخه نیول شوی چې بیا د افغان ترک د مشر په توګه ادعاوې کړې وې. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.